د تورخم اړوند عمري مشتغالي ته راغلی یم. دلته به له هغو هیوادوالو سره خبرې اترې کوم چې کلونه کلونه یې له هیواده بهر ژوند تېر کړی وي. ځکه د ځوانان ولاړ دي، مشران هم ولاړ دي، نه شرمېږم په دې باندې. زه چې راوړېدم د خپل وطن خاوره ما مچو کړه دلته ښکل مې کړه دلته. آفرین. چې راغلم نو کاري صاحب راغو، هغه د سر نه ونیولی څه چې در باندې وشو. هلته به کمې سختې تېرې شوي دي، وطن ته په راتلو دلته څومره خوشحاله دي او دغه ژوند ته څومره هیلهمند دي چې دلته به یو ښه ژوند ولري. کور ته هم پولیس راتله، په بازار کې هم چې لکه زنانهو سره نارینه ونیول نو نارینه بیا ته اچول او بس ډایرکټ په 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې زموږ یو خپل تصدیق نیول. په ښکته پنجاب کې موږ کیسې اورو چې د افغانانو سره ډېر ظلم کېده. یو عامه خبره دا ده چې هلته د نیپال خلک هم، هلته د امریکې خلک هم، هلته د انګلند خلک هم، هلته هندوستانیان هم ورڅوک وو، خو هغوی ته څه نه ویل، یوازې افغانان به یې څېړل، افغانان به یې نیول او سینټرونو ته به یې وړل. عوام خو داسې نه وایي چې ووځئ، بس پولیسانو ته ښایي چې دا دي افغانیان، یعنې ټول په یو خوله دي. هو یو دي. بس دلته چې کله وطن ته راغلی د زړه خبره دې وکړه، د هغه د وطن د مالکیت احساس دې وکړ که نه؟ ځکه هلته خو چې ته دوکان ته هم چې تلې زړه کې به دې دا ویره وه چې اوس به ما پولیس ونیسي، سینټر ته به مې بوځي. خیلی به په اعلان ورته بیا 100 کاله پس هم بیا نه ځم نه توبه وباسه چې بیا راغلی بیا ختمه خبره. چې ته 50 کاله په بل هیواد کې تېر کړې، هغه څنګه وي چې پردی کټ د نیمو شپو وي، بیا به دې وباسي او په بېعزتۍ به دې وباسي. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. درنو ملګرو، تمه ده چې تاسې ټول درانه به راته رکه ور وغوڅېږئ. درنو لیدونکو، نن د تورخم اړوند عمري مشتغالي ته راغلی یم. دلته به له هغو هیوادوالو سره خبرې اترې کوم چې کلونه کلونه یې له هیواده بهر ژوند تېر کړی وي. هلته به کمې سختې تېرې شوي دي، وطن ته په راتلو دلته څومره خوشحاله دي او دغه ژوند ته څومره هیلهمند دي چې دلته به یو ښه ژوند ولري. هغه سختې تنګې چې د دوی په مهاجرت دیار کې په دوی تېرې شوي دي، هغه به راخلو تر تاسې به رسو. یوه هیله مې ده هغه کورنۍ چې اوس هم د مهاجرت ژوند تیروي او په بل وطن کې مهاجر دي، لطفا خپل هیواد ته راشئ. دا هیواد تاسې ته اړتیا لري. که په دغه هیواد کې پاتې شو، زموږ عزت به خوندي وي، زموږ به ناموس خوندي وي، زموږ به ژوند خوندي وي. که په بل هیواد کې پاتې کیږو، د دې یو شي ضمانت هم څوک نشي درکولی. دلته زموږ نظام خپل دی، دلته زموږ ولس خپل دی، دلته هر هغه څه چې وینو دا زموږ خپل دي. راځئ، خپل هیواد تاسې ته اړتیا لري او تاسې خپل هیواد ته اړتیا لري. افغانستان زنده باد! افغانستان زنده باد! درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. ګل هیوادوال مې تر څنګ دي. دا هغه څوک دي چې کلونه کلونه موږ نه دي لیدلي او دا ځل خپل هیواد ته راغلي دي. په دې به دغه سیمې ښایسته کېږي، دغه ښارونه به ښایسته کېږي، دغه ټولنه به پرې زرغونېږي او ښایسته کېږي به پرې. دغو سره خبرې اترې کوم. سلام، ستړي مو شئ، په خیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
خیر وسی ډیره مننه. نوم مبارک دی؟ نوم مې عارف الله ده. عارف الله د کوم ځای نه راغلی؟ د وټنر شمشتونه. شمشتونه راغلی. شمشتو کې څه کیسې وي؟ شمشتو کې بس اعلانات روزانه به اعلانات کېدل، هر جمعه به اعلانات کېدل. یو د پرون اعلان شو چې وزي او زي یو ځل اعلان کو چې 2 ورځې ټیم دا به اعلان کو چې سبا پورې کې موزګار کوي او پرون خبر نه چې پرون شي ویلي دي. پرون شي ویلي. او څومره وخت په شمشتو کې تیر کړ؟ یاره زما خپل عمر شپږ وشکاله ده او نور مې هم د شپږ وشکاله ما خپل تیر کړی دی هلته. یعنی پیدایش دی مالته؟ هلته پیدایش مې شوی ده. او څه کار روزګار دی کول ده؟ هلته ولا بس هم دا دیاړي مې کول، هم دا مزدوري مې کوله. مزدوري دی کوله. او کله په دې شپږ وشکالو کې خپل هیواد ته راغلی وي؟ مخکې یو ځل وړکینې کې راغلی وم. څومره وړوکی وي هغه وخت کې؟ 15 کلن 10 کلن؟ داسې 10 کلن به وم شاوخوا ته. بیا دې نه ګرم ځکه که چېرته ته په 15 کلن 20 کلنه کې راغلی وې نو ته به د دې وطن په خوند پوه شوی وې، خو ماشوم بیا په دې نه پوهېږي. هغه وایي ګنې هماغه ښه وطن دی، دا ښه نه دی. اوس چې راغلی وطن ته، کله چې د افغان په خاوره ته قدم کېښود، دلته د خپل ورونه ولیدل، خپل نظام دی ولیدل، خپل خلک دی ولیدل، څومره خوشحاله شوې؟ ولا ډېر خوشحاله شوم. بس الله پاک دې کامیاب کړي، الله پاک دې بس دې تر شا موږ ملاتړ وګرځوي. ډېره مننه. او پاکستان کې شمشتو کې په افغانانو باندې کوم ظلمونه کېدل تا لیدل؟ ولا داسې خاص ظلمونه هم پرې نه کېدل، ځکه هغه بس د روژه کې لږ سختي وه، نور خو داسې دونه هغه نه و لکه ښار خواته داسې و. اوس ته په خپله خوښه راغلی که نه؟ په جبري راغلی؟ زه په خپله راغلی یم. خو وختي تا وویلې چې موږ ته به اعلانونه کول. اعلانونه خو یې کول خو ډانګی نه ورخیسته، خو موږ راغلو سبا ته یو ډانګې چې راواخلي هغه بیا صحیح؟ هغه صحیح، خو موږ ډانګي ته پاتې نه شولو. زه خدای پاک دې هغه وخت نه راولي. موږ تاسې انسانان یو، په اشاره باندې پوهېږو. نو ډېر ښه کار دی وکړو چې خپل افغانستان ته راغلي او بېرته تګ اراده خو به نه لرې؟ نه چې اوس راغلی یم بېرته چې څه ځمه. نه پخې اراده وکړه چې دلته به پاتې کېږم. الله هم دې همدلته موږ ته استقامت راکړي. بلکل. ډیره مننه. کور دی ودان، الله تعالی دې باعزته لره ژوندی اوسې. قاري صاحب ته څنګه یې؟ ژوند چارې څنګه روانې دي؟ الحمدلله خیر ده. نوم دې څه دی؟ اکرام الله مې نوم دی. اکرام الله. ته هم د شمشتونه راغلی؟ زه د شمشدو. امیر صاحب څه دا مې ورور دی. تاسو کوم مشر کوم یو دی؟ دا مشر د مشر ما دا کشر ده. دا کشر دی. ته څو کلن یې؟ زه 20 کلن یم. 20 کلن یې. ښه ښه. بیا خو تقریبا هغه هم داسې دی چې ته وایې چې هغه هم 20 کلن دی، ځوان دی، هغه هم ډېر ینګ دی. موږ دواړه حافظان اوسو. حافظان استئ ماشاءالله. او دلته چې راغلی مدرسې به فعالوئ د خیر؟ ان شاء الله الرحمن. نور به څه کارونه کوئ؟ ډېر د ټولنې ته به کوم خدمت کوئ؟ ان شاء الله به ډېر خدمت کوو، به مدرسې آبادوو، نور به خدمت کوو ان شاء الله. کنه اراده خو همدا ده؟ اراده هم شته ان شاء الله. زه خدای پاک مو کامیاب لرم. پرې دې په قرار باندې کنه الله تعالی دې استقامت درکړي ان شاء الله. بس کار وکړو. دلته قاری صاحب داسې دی چې موږ تاسې خپل وطن کې یو او وختي هم دا خبره ما وکړله په خپل وطن کې چې ته ستا د هر څه پوښتنه کېږي. که خدای مکړه دلته څوک راځي او په تا ظلم کوي، که هغه نظامي ولې نه اوسي، د نظامي لپاره هم نظامي محکمه شته دی. ته هلته ورته عرض کیدای شي چې وروره دا ظلم په ما شوی دی او پلانکي مجاهد په ما کړی دی. نظامي محکمه چې ده دا تا ته حق درکړی چې ته راشې هلته عریضه وکړي او ستا پوښتنه وشي. عوامو چې کوم ظلم درسره کوو، عوام خو تیار نظام لرو، نظام ته به ورځي او هغه به تا ته خبرې کوي چې دا داسې وکړه داسې. یعنې زما د خبرو هدف دا دی چې دا ذهن کې هېڅکله مه ساته چې دلته به په تا باندې څه ظلم وشي، جبر به وشي یا داسې کاري چې ستا مخنیوی وشي. ته تکړه شه، کار وکړه، موږ دې تر شا ولاړ یو ان شاء الله تعالی. الله پاک دې اوس کوم اسلامي امارت چې راغلی دی، الله پاک دې ته استقامت ورکړي، الله پاک دې کامیاب کړي. بس الله رب العزت دې ته سرلوړی ورکړي، الله پاک دې بس دلته مستقیم پاتې کړي. یعنې امین امین. او الله پاک دې کامیاب کړي، بریالیتوب یې ورنصیب کړي چې د عوامو خدمت وکړي. پروسې کې هغه هیوادوالو ته د پیغام څه دی چې اوس هم د مهاجرت ژوند تیری او زړه نه ښه کوي چې افغانستان ته راشي، هغو ته د پیغام څه دی؟ باید چې راشي که نه هلته ټینشن بل ځای کې چې پراته لکه په پردي هېواد کې چې پراته، نو هلته داسې چې مشکلات یې ټینشن یې جوړوي، چا اعصاب پکې خراب شي، چا یو ځای پکې هغه شي، چا بل شی پکې وشي. هغې نه ښه ده چې راشي دلته پوره یو کس پوره بس خپل وطن کې بس یو څه وکړي. ډېره مننه. کور دې ودان. الله تعالی دې باعزته لره. خوشحاله شوم قاري صاحب تاسې دواړو نه. الله تعالی مو د ټولنې خدمتګاران وګرځوه. کور مودان دوه حافظان و دواړه ورونه ډېرې ښایسته خبرې وکړلې. دوی ویل چې په افغانستان کې زموږ ارادې دي چې دلته به مدرسې آبادوو، دلته به کار کوو، روزګار به کوو او پاتې کېږو به. ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راسئ، پاتې شئ راسره.
بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو لا هم په عمري کیمپ کې یو دلته د هغو هیوادوالو سره غږیږو چې په دې وروستیو کې د ګاونډي هیواد د پاکستان له لوري په جبر ویستل شوي دي او دلته راغلي دي دلته د اسلامي امارت مشرانو او منصوبینو له لوري د دې سره رویت څنګه ده دوی ترې خوشحاله دي وطن ته په راتګ دوی څومره خوشحاله دي هلته پرې کومې سختې تېرې شوي دي راځئ پوښتو دي نه سلام سلام شپه خیر راغلی سلام ښه جوړې برابر ډېره مننه نوم مبارک دی عزیز الله عزیز الله د کوم ځای نوخار علاقې نه راغلو نه یې کوم ځای دلته دلته خو د کندوز د کندوز اوس کندوز ته ځې که نه دلته به چېرته اړئ نه کندوز ته ځو کندوز ته ځې کوم ځای نه راغلی نوخار علاقې نه نوخار نه څومره وخت دلته تېر که یاره زمونږ پیدایش هم هلته شوی خو تقریبا 35 کاله مې شول 15 کاله دلته وشول په وروستیو کې موږ ځینې خبرې واورېدل چې د پنجاب جابر حکومت له لوري ځینې کارونه کېدل چې افغانان به سنټر ته وړل نه به زنانه ته کتل نه به مشرانو ته کتل نه به ماشومان ته کتل ټول به وړل هر څوک چې به په لاس ورغلل دا په رښتیا هم همداسې وو بالکل همدغسې وو تا خپله په سترګو څه لیدلي دي زمونږ خپله بس کور ته هم پولیس راتله په بازار کې هم چې لکه زنانهو سره نارینه ونیول نو نارینه به یې اچول او بس ډایرکټ په 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې زموږ یو خپل تر زوی نیولو 4 میاشتې جیل یې پرې تېر کړی بیا یې راواړو اوس چېرته دی اوس دلته دی نه اوس خو هغه تللی کندوز ته کندوز ته تللی دی مخکې هغه راغلی ښه ښه اوس تاسې ټول فامیل سره راغلي یاستئ که نه یوازې ته راغلی ون فامیل راغلی فامیل راغلی یاستئ هغه کور چې تاسې دغه نوخار کې جوړ کړی چې ته وایې چې 15 کاله مې تېر کړی حتما به هغه ځای تاسې جوړ کړی هغه ځای تاسې څنګه کړل هغه سامان مو څنګه کو هغه کور مو چې جوړ کړی هغه سره څه وکړل سامان هم راوړو په نیم ریټ رانه کور سار کړو لکه په نیم ریټ خرڅ شو په څو خرڅ شو لکه چې په 500 نو په 15 خرڅ شو 15 لکه خرڅ شو مجبوري نه غلطه پیدا واغسته ښه او کار روزګار مو څنګه و کار روزګار مو څنګه شو هلته بس هلته خو زمینداره کوله زمینداره هم کوله ښه پردي پټي وو پردي ښه ښه دلته چې کله ته دې خواته افغانستان خاورې ته را داخل شوې دلته زموږ د مجاهدینو رویه در سره څنګه وه د دې په لیدو څومره خوشحاله شو ښه پې خوشحاله خر سې بس لکه ښه زموږ قدر عزت یې وکړو څه یې درته وکړل با چې څه کومک و هغې راسه وکړو بس اوس ناست یو دلته نو او دلته چې اوس تاسې یاستئ دلته تاسو ته خوراکه رسېږي نور خدمات درته رسېږي کوم څوک مریض شي هغو ته تداوي کېږي هر څه وررسي دوایي چې ماشوم بیمار شي دوایي هم ورکوي خوراک څښاک هم ښه په ټایم راځي لکه اوبه هم میلاوېږي واوره یخ هم پسې راځي نو بس دغه شی څه هر سره ضرورت رسېږي. حل کېږي نو دلته چې کله وطن ته راغلی د زړه خبره دې وکړه د هغه د وطن د مالکیت احساس دې وکړ که نه ځکه هلته خو چې ته دوکان ته هم چې تلې زړه کې به دې دا ویره وه چې اوس به ما پولیس ونیسي سنټر ته به مې بوځي جیل ته به مې بوځي دلته خو آزاد دی دلته که ته دلته ګرځې دلته دا نظام ستا خپل دی دا ولس ستا خپل دی دا خاوره ستا خپله ده نو دلته دا د ازادۍ احساس دې وکړ که نه بالکل مې وکړو هلته خو به چې دوکان ته تلو نو په یاره به تلو که وینې وي خو ځای په ځای به د 50,000 شپېته ورکړي پرې به یې اخیستې که ور به دې نه کړې بس 4 میاشتې جیل و 4 میاشتې جیل او جیل کې څه کیسې وې کله ورغلی جیل زه خو نه یم ورغلی خو نور زموږ خپل وروڼه زموږ د هغې تر زامن څه کیسې کول د ظلمونه یې ښه زیات بس ښې په عذابۍ وال ټکول بس سزا ده ورکوي که نه چې ځي سارېږي نه ډېره مننه یو پوښتنه کوم که د زړه نه ځواب راکې خو درنې کوم وایه وایه او که نه راکې بیا یې نه نه کوم وایه د رښتیا و رښتیا وایه ویې کومه که یو څوک تا ته پاسپورټ هم درکړي ویزه هم درکړي او درته وایي چې په اسلام آباد بلو راکې درته زه یې در کوم خو ته بېرته مهاجرت ته لاړ شه دا وطن به ورته بېرته پرېږدي د زړه خبره دې وکړه کیمره کې ریکارډ کېږي نه پرېږدو لس کاله بعد هم سره وځي دلته ګوره پاتې کېږي پاتې کېږي زبانه ښه په دا چې کومه بېعزتي وشوه دا ډېره ده دا ډېره ده واپس لوی اراده الله تعالی دې ښه لره الله تعالی دې هغه ورځ بیا نه راولي چې زموږ افغان وروڼه دې دې ته محتاج شي چې بل وطن ته لاړ شي دلته به یو څه موده ستاسې لپاره په لومړیو کې سخته وي ځکه د یو ځای نه چې بل ځای ته هر څوک ځي دلته چې بل ولایت هم ځي یو څه کاروبار هغه ځي سره بلدتیا یو څه سخته راځي خو 3 میاشتې 4 میاشتې الا 15 میاشتې دا سخته به داسې وي چې ستا د عمر لپاره د راحت سبب به کېږي دلته اوس چې چا ژوند کړی دی ته خو لا ورته د اسلام آباد وایې که امریکې ته هم ویسې در سره نه ځي درته وایي چې د افغانستان زموږ لپاره هر څه دی مطلب دلته که یو څو شپې ته تېرې کړي دلته به د کاروبار هم جوړ شي ژوند به دې هم جوړ شي دلته د خپل دي خلک دلته که نظام له خوا نه ورته وې او که د ولس له خوا نه وې هېڅ ظلم زیاتې نه کېږي که وشو نو دلته بیا زموږ نظام داسې دی چې ته خپله پوښتنه کولی شي خو پاکستان او په مهاجرت کې بیا دا شی نه شي کولی نشته هلته چې ورغلې ډایرکټ وایي ته خو ایله راښکاره شوې ښه په ځان دې بېرته عریضه کړي په ځان دې واپس دغه ډېره مننه هغو هېوادوالو ته چې دم ګړی اوس تا ګوري او اوس هم په بهر کې ژوند کوي له افغانستانه هغو ته د پیغام څه دی څه ویل لري ورته خپل وطن ته دې راشي او بس ښه ده چې راشي واپس
دا ولخه دی ښه دی ډېره مننه زمونږ ورور راغلی و پرون راغلی و بل پرون څه میلاو شو نو هغه وویل چې 15 کاله مخکې راغلی نو ښه وه 15 کاله مخکې راغلی نو ښه وه دا خو بیخي ښه خبره ده هر هغه څوک چې څومره وړاندې راغلي دومره دلته اوس کور زندګي هر څه جوړه ده دلته به کاروبار جوړ شي رزق اسماني دی او انشاءالله چې دغه وطن زموږ او ستاسو دی موږ په دې وطن ښکلي یو دا وطن په موږ او تاسې ښکلی دی همدلته به پاتې کېږو تر څو جوړ افغانستان کړو صحیح دی ډېره مننه ډېره زیاته مننه درنو ملګرو تاسې د دې هېوادوال خبرې واورېدلې دی ډېر هم نه غږېده او فقط هغه څه چې د دې په زړه هغې راته ویلي زه بیا دا خبره کوم چې که دلته هر هېوادوال راځي په لومړیو کې به یو څه ورته سخته وي دلته به ژوند جوړول ورته سخت وي دلته به کاروبار جوړول ورته سخت وي خو باور وساتئ چې دلته یو ځل اموخته شو د دې خاورې خوند مو ولید بیا به په ژوند کې تاسې بل هېواد ته نه اړ کېږئ الله تعالی دې هغه ورځ بیا نه راولي چې زموږ افغانان دې نورو هېوادونو ته اړ شي او مهاجرت ته زړه ښه کړي راسره پاتې شئ له نورو هېوادوالو سره هم خبرې اترې کوو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو په خیر راغلی په عمري کیمپ کې او د ګلګل ځوانانو په منځ کې ځان ډېر خوشحالي احساسوم چې دا ځوانان یو وخت په بل هېواد کې نن خپل هېواد ته راغلي دي اوس به ایله د ژوند په خوند پوه شي ایله به په دې پوه شي چې زه یمه څوک او څومره زما عزت دی ځکه په پردي وطن کې که څومره یو څوک عزت ولري نو د پردي تر لاس لاندې د پردي تر ولکې لاندې غواړم دې سره 2-3 خبرې وکړم سلام سلام په خیر راغلی خیر ونسپروخه جوړه تکړه ډېره مننه نوم مبارک دی نجیب الله د کوم ځای نه راغلی هریپور نه کوم ځای ته ځي کابل قرهباغ ته ځي او د نواب خان کلي ته ځي ماشینو ته چې راورسېدلې بیا زما سلام ورته کوه ماشینو دې لیدلې ولې مې دلته تللی مې دوه پیره ښه دوه پیره تللی ورته هلته زما یو ملګری نواب خان د په کوم موږ سلام او هغه چرګ والا پیژنې هغه ته به زما سلام ووایې وعلیکم السلام څه وخت حرکت کړی د هریپور نه پنجشنبه ورځ یعنې 2 ورځې کې دلته راورسېدلې کله چې د افغان په خاوره د قدم کېښود څومره خوشحاله والله ډېر خوشحاله نو ورور خپل وطن هم ده خوشحاله څنګه نو څومره وخت په مهاجرت کې تیر پیدا شمل سوی و پیدایښت دی هلته 22 کاله خو به عمر 40 کاله عمر مې 40 کاله عمر ښه په ښکته پنجاب کې موږ کیسې اورو چې د افغانانو سره ډېر ظلم کېده یو عامه خبره دا ده چې هلته د نیپال خلک هم هلته د امریکې خلک هم هلته د انګلند خلک هم هلته هندوستانیان هم هر څوک وو خو هغوی ته څه نه ویل یوازې افغانان به یې څېړل افغانان به یې نیول او سینټرونو ته به یې وړل آیا دا په رښتیا هم همداسې صحیح خبره ده ما خپله ولیدل ما انډیوالان یې ونیول لا ډیپورټ یې کړل کورونه یې هملته پاتې خپل ډیپورټ سو دا حقیقت ده حقیقت ده او چې کله سنټر ته وړل کېدل هلته دیو سره ویې کېدل څه ورته ویل هلته به وکیل به دې نیوه بیا په پیسې مایسې هم نه اخیستلې بیا خوش کولی شي خوش اوس هم پیسو معاملې شته او پیسو معاملې ول نشته هر ځای کې شته پاکستان خو په هر ګوټ کې پیسې معاملې دي ښه د پیسو باندې کار روان دی پیسو د کار روان ښه هلته کار روزګار تاسې چی کوو ما خپله ګاډی هم چلو برتن هم خرڅولی سره مې ګاډی چلو ښه برتن یعنې دا لوښي دي دا لوښي برتن چټیانې دا شی نه خو ګاډی مې اکثر ډېر چلو پښتو که سړی موږ په دې شیانو څه پوهېږو ګاډی مې هلته چلو موټر مې چلو ښه موټر دې چلولو برتن یې خو هغه ته وایي که نه دغه لوښو ته وایي او دوی تر څنګ د هغه چټیانې چې ته وایي سترنجۍ دغه دې سړیه ښه افغاني کره پښتو را سره کره پښتو به یاده ګودل لګا نه اوس خو یاده ده که نه اوس وګوره ما لا ویلې دا خپله بېرته راته وایي یعنې دې ته یاده ده او قرهباغ خلک خو بیا کلک پښتانه دي موږ چې یو نواب خان و هغه نه موږ پښتو یادوله هغه ډېرې ښایسته خبرې کولې افغانستان ته راغلې اوس بېرته قرهباغ ته ځې که نه په جلال آباد کې به چېرته پاتې کېږي قرهباغ ته نه خیره قرهباغ ته ځې خپل هلته جایداد شته دي شکر ده کور انګور باغونه شته باغونه نشته کور هم جوړ ده شکر ده یو کور دې جوړ دی الحمدلله هلته د کار روزګار ښه و که دلته به ښه شي خدای مهربانه ده همت وکړي هر ځای ښه ولې ښه نه ده که نه اوس همت دلته مې که ونه شرمې کار روزګار دلته ښه ولې ښه نه ده او مزدوري خو شرم نشته کله داسې شوي دي چې هلته پولیس راغلي ته په کور کې درته وایي چې راوځئ او تاسې خپلو کورونو ته لاړ شئ دا وکئ هغه وکئ دا وطن موږ ته پرېږدئ تاسې افغانان هستئ خپل ملک ته ولې ویلې اکثره ویلې ولې نه ویلې څه درته ویلې ویلې به ځای پرېږدئ ځای خالي کړئ خلاص ښه او
او تاسو ورته څه ویلي موږ زو په کلار کاروبار هم راځم کو لاړ وسو او هغوی اجازه درکوله د دې نه اجازه چیرته ورکوله چې نیولې ریپورټ اول نه پټ بغیر زولو ښه او کاروبار خو پټ کیږي نه نو څنګه دی کول خو چا په خو بغیر زولو سیډ را سیډ ده کنه او ښه ډیره مننه اوس د زړه کې څه دي بیرته تګ کې کنه دلته پاتې کېږي نه پاتې کې مشکل ده کیمره کې ګوره ښکاري ټولو ته هو په خې دی په اعلان ورته بیا اصل کاله پس بیا نه زما نه توبه وباسه چې بر راغله بیا ختمه خبره ختمه شو ختمه شو بیا بالکل زنده ډیر عمر په شل کال باندې ژوند سکه منډي وای پر دې ملک نور بس آفرین زنده باد خلکو سوا په هغه منګ باندې دلته د مجاهدینو رویه د سر څنګه ولا خو خوشاله شو خدي شکر ده خو خو شکر ده خو بيخي کوم مجاهد خرته سونه نه نه ما بس چاویل سن دي او ډوډۍ چې او به دلته څنګه رسیږي د ار سره رسیږي ورور سم ماس پکې راځي سارم راغلی وو ها او راځي لږ مخکې راغلی وو لږ ډیر د ناخله چې زما هم گزاره سره نه خیر ډیر بس کو دا نو مخلوق هم نه زه وسوګه ما خیر را بیت المال پروانه کې بل مې مخري بل سم بیت المال کاسه مګه زه کوم د فرانسې راغلی کوم دی وطن ما پروانه کې خیر ته مور ما لاندې دلینو اومالن کې بودري ګور ولر کې ورګینو خپل ارشاد ان شاء الله تعالی چې وسم د کم خیمه ته ورشي عمر و پرتیوی او کنه ورکه یا څه ډېر پرمان ها تاسو د پاکستان راغلی یاست ته د کوم ځای راغلی د څه خبرې کوم اجازه ده پېښور نه پاپور راغلی پاپور کیسه وي بس حالات ډېر خراب ولا نیول ډېر زیات ول افغانانو سره ظلمونه کوي ډېر زیات پیسې ته اغېسې پرې خودلې پیسې ته شل 1.5 روپۍ به ته اغېسې دې سره افغاني کلدار به تنه واغستې او هغه ټیم باندې چې خسول 1.5 روپۍ ته اغېسې بیا چې وکیل نسی 500 روپۍ دی وکیل علي 500 وکیل اخلي یعنی په افغانانو باندې په پاکستان کې هیڅ طرح هم نشته دی کاغه وکیلی کده د عام خلک وي ک پولیسي ک بل سوي ټول چې څومره وسه کېږي دومره به ظلم کوي ډېر زیات ظلم کوي پولیسان خو بلا زیات کوي خیر عوام گزاره کوي عوام څنګه گزاره کوي عوام خو داسې نه وای چې وځي بس پولیسان ته خی چې دا دي افغانان یعنی ټول په یو خل دي او یو دي بس خو موږ ته سره عوام گزاره کوي پولیس نه کوي نو دا څنګه گزاره چې تا ورته خی چې دلته یو افغان دی خو نه خی خو پټ خو ورته وای خامخا او یعنی ښه خلک نه دي نه بس ګوره یو خبر ته کوم تل لپاره زمونږ پښتانه او زمونږ د غورونه یو خبره کوي چې د پاکستان عوام خدي خو پولیس یې خنه دي زما چې عوام خي پولیس هم خي که پولیس خني عوام هم خني زه چې څنګه یم زما نظام هم دغه څه ده څنګه چې زما نظام دغه څه زما یم ورشه ته یو مجاهد درو بیا ما سره درو یعنی زه مجاهد دواړه یو شی دغه نظام چې جوړیږي د ولس نه جوړیږي ولس چې څنګه یماسې نظام به دا زه په زغر د ویم چې د پنجاب تر ولکې لاندې چې کمی ساحې دي ټول هماغه شی دي چې څنګه په تاسې په پولیسو کې ګوري همدغه خلک دي هیڅ چا کې رحم نشته دی هیڅ چا کې ترحم نشته دی کوي نو تاسې ډېر داسې ولیدل چې هغو یو ځای جوړ کړی 50 لکه هغه بیرته چې خرڅې درته وایي چې 15 لکه در کوم دا ظلم دی که نه دی دلته راشي په جلال آباد کې پنجابی نه چې زه یم چې سور کافر راول دلته د یو ځای اغوستی په 15 لکه روپۍ اغوستی چې خرڅې بیا به یا 60,000 تاوان کوي یا به 10,000 کوي یا به 50,000 کوي 15 کسان ورته راټولېږي چې د دې قیمت چې دی ټول 4 لکه 15 لکه افغانۍ دی دا 60,000 موږ ته ګزاره وکړه موږ به درته والو هېڅ دې نه والي که نه خو دا شی نه چې تا په 50 لکه جوړ کړی او په 15 لکه ورکړي دا ښکاره ظلم دی داسې ده که نه ده ډیره مننه کور دی ودان خوشاله شوم چې خبرې مې در سره وکړلې دلته د مجاهدینو رویه در سره څنګه وه ډیره ښه وله څومره ښه وه ډیره زیاته موږ نه لا اوسه پورې داسې سخته خبره نه ده کړې ښه نرمۍ سره خبرې کړي که نه احساس دې وکړ که نه چې خپل نظام خپل وطن زه پکې راغلی یم ډېر 15 میاشتې مخکې م راغلی یم اوس بیا رالم کډې سره ښه 15 میاشتې مخکې څنګه راغلی وې بس دلته خپلوان دي زه ډیپورټ کړی یم 15 میاشتې مخکې ته بیا ورغلی وې بیا ورغلی یم خو کډه م هلته وه دغه اوس به څنګه کېږي اوس بیا ځې که نه ځې نه اوس خو نه ځم اوس خپل وطن ده اوس دې خپل وطن دی خپل وطن خو هغه 15 میاشتې مخکې چې راغلی هغه دې خپل کډه به هلته وه که نه کډه م راوړله حساب کتاب ورونه دي وو پلار به دي وو نور خپلوان به دي هغو ته به دې ویلې چې رایې ولئ زه نور دې تور پنجاب ته نه وړم بس دې نه پس نه اوړي دا اخري ځل واده شو را پنجه کړ نه د رښتیا واده شو که نه شو کتلی یو چا دا ویډیو بېرته راولېږله چې دا د ځوان بیا دلته ګرځي صحیح ده نه دی نه بعد اخري ځه هسې نه چې سبا په بو کې رښتیا بیا سبزي خرڅوي نه بس موږ ځان ته کاروبار برابر کړی دی انشاءالله دلته برابر کړی دی او ځان سره سامان نه اچولی خو چې ګاډی یو خبر ته وکړم ځوانه چې دا زموږ او ستاسې خپل هیواد دی چې ته 50 کاله په بل هیواد کې تیر کړئ هغه څنګه وي چې پردی کټ د نیمو شپو وي بیا به دې مباسي او په بېعزتۍ به دې وباسي هلته که په تا ظلم کېږي ته د چا نه پوښتنه نشي کولی که عوام یې در باندې کوي که نظام یې در باندې کوي که پولیس یې در باندې کوي که هغه ځي کوم حاکمان وي که هر څوک وي تا باندې چې ظلم کوي ته پوښتنه نشي کولی خو دلته که نظام تا باندې پوښتنه کوي نظام د پاسه بیا دلته شته دی نظامي محکمه ورته وایي ورشه هغو ته عریضه وکړه ستا پوښتنه به د نظامي نه پوښتنه کوي چې دې باندې ولې ظلم کړی دی دې ته وایي خپل نظام دلته چې راغلی هر څه به انشاءالله چې ستا په خوښ وي الله دې په وطن باندې
میشت کا او ښه او ډیر نواب خان سره او دا نوې خسته علاقو کې او ډیر هم لیدلې ښه خدای دې آباد لره ځان برابر کړه تا هم ځان سره وګرځم په دې خسته علاقو باندې سبا نورستان ته زم را سره لاړ شو نورستان ته به کډم باندې چې کډه راسي د خیره سره بس نمبر واخله چې کله ته په کور شولې او دلته دې ځای برابر کړ او ته ځای پر ځای شولې بیا ماته زنګ ووه زه به چې موټر درولم ما دې نه به چکر ته راوباسم صحیح دی ډېره مننه خوشحاله شوم چې تا غوندې ځوانان دلته وطن ته راځي او دا وطن ورځ تر بلې په ترقۍ روان دی وطن خپل وطن دی انشاءالله ښه ووایه زنده باد افغانستان زنده باد افغانستان افغانستان زنده باد افغانستان زنده باد اسلامي امارت زنده باد کور مو ودان خوشحاله اوس د موږ مور پلار ده زنده باد ته مو اوس راغلی د کوم ځای نه د پبونه ته هم راغلی دا دلته لیده یاره کېدای شي لیدلی مې خو ګرځېدو خو ډېر خوښ دي ها مونږ هلته لږ مخکې وو ذاخرې کې دغه څه چې دي ځوانانو وویلې دغه ته خپله لیدلي دي هلته یاره بس پازابېدل هم ډېر وو نیول هم ډېر وو پیسې هم ډېرې اخیستله کېدې او بس ښه یې پازابولو ښه یې پازابولې تاسو ته خو به ښه احساس کېږي تاسې به وطن کې ژوند هم مخکې کړی که به نه یې کړی نه کړی هم دی انشاءالله دلته دې کړی دی خو داسې هم کړی چې جره راغلي وو ښه تا دواړه تجربه کړي دي هم د مهاجرت ژوند هم دا کوم کې سکون ډېر دی دې کې سکون ډېر دی دې کې سکون ډېر دا خوشحاله یې دلته موږ ډېر خوشحاله زه خو په خپله باندې ځکه دا ځوانان ولاړ دي مشران هم ولاړ دي نه شرمېږم په دې باندې زه چې راوړېدم د خپل وطن خاوره ما مچو کړه دلته ښکل مې کړل ته آفرین چې راغلم نو کاري صاحب راغو هغه د سر نه ونیولی څه چل در باندې وشه ما نه روغ یم خو د خپله خاوره مې مچو کړه آفرین داسې ستا وطن دوستۍ ته دولاسي سلام الحمدلله بس ځکه چې دا زموږ مور پلار ده او په خپله ځمکه باندې باید چې موږ سر ورکو او په خپل ځمکه باندې موږ اوسېږو او که دلته بنګلې جوړې کړو کورونه جوړ کړو د خپل وطن دی په مرګ به پاتې کېږي په ژوند باندې پاتې کېږي زه یو خبر ته وکړم دغه خیمه چې ده په دې کې ژوند وکړه او په عزت یې وکړه په دغه خیمه کې چې څومره سکون دی په والله مې د قسم چې د الله په نوم درته قسم کوم چې په مهاجرت کې چې په لاس چاته بنگله کې اوسېږي هغه ژوند پکې وي دې کې ډېر سکون دی په خپل وطن کې چې اوسېږي یو قسم ته سکون لري د دې هغه خوند او ذایقه ډېره دی چې کله ته د خپلوانو کره راځې خپلوان تا کره راځي یو بل ته په ډاډه زړه ورځې د وطن د نظارو نه ننداره کې ډېر خوند کوي همدلته پاتې شئ وطن په تاسې ښکلی دی تاسې په دې وطن ښکلي یاستئ نو موږ چې په ټوله نړۍ کې پیژندل کېږو په دغه وطن پیژندل کېږو نو ډېر خوشحاله شوم چې دغه یو احساس دې ماته وویلې الله دې ونازوه کور دې ودان ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه ځانګړې خپرونه چې د افغان ورونو سره مو برابره کړې وه هغه افغان ورونو سره چې په دې وروستیو کې د ګاونډي هیواد پاکستان له لوري په جبر ویستل شوي او خپل ګل وطن افغانستان ته راغلي دي بې له شکه چې هر هیواد خپل ځان ته کلتور لري عنعنات لري او خپل ولس ته ځانګړي پروګرامونه لري خو د بل لپاره هیڅ کلم نه وي دغه هیوادوال مو چې راغلي دي اوس به دوی په ځان پوه شي په خپل قدر به پوه شي په خپل عزت به پوه شي چې خپل نظام څه ته وایي او افغان څه ته وایي او په دغه خاوره باندې ژوند کول څومره سکون لري او په دغه خاوره کې پاتې کېدل څومره عزت لري درنو هیوادوالو که چېرته له هیواده بهر استئ او تاسې هم زړه نازړه استئ چې هیواد ته لاړ شو لاړ نه شو هیواد کې به کار وي او کار به نه وي دا هغه خبرې دي چې تا د ژوند نه وباسي لطفا همدا اوس پرېکړه وکړه چې زه خپل هیواد ته ځم افغانستان ته ځم افغانستان کې به ژوند کوم او روزي رسان یوازې یو الله دی هیڅ کلم کوم ملک تا ته روزي نشي درکولی یوازې الله تعالی دی چې موږ تاسو ته روزي راکوي نو ډېره مننه چې درنو ملګرو تاسې راسره وئ دغه برنامه مو تر دې ځایه ننداره کړله زه مهراب ګل مخلص همدارنګه محفوظ کاکړ له تاسې اجازه اخلو تر بیا ښې چارې د الله په امان سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې